ایمان والو لا دسی موقعی او اوقات ورکی چې انسان خپل گناهونه په الله باندې معاف کی او دسی ورځي او ایام الله راولي دسی اوقات او ټیمونه الله راولي دسی ورځي او شپې چې په دې کې مسلمانان د خپل رب نه استغفار وغواړي او عبادت وکړي او الله دغه تقصیرات او کوتاهیان معاف کړي. سی حدیث نه دا معلومیږي چې په کال کې الله یو شپه مقرر کړ د چاغې ته ليله القدر وایي په رمضان کې چې په دې کې الله د ایمان والو کوتاهیان معاف کوي او الله رب العالمین په کال کې یو څو ورځې مقرر کړې دي چې هغه ته ذل حجه وایي. دا ورځې چې حجیان منا عرفات مزدلفه په دې ځایونو کې حاضری کوي او خپل رب ته چغې او آوازونه وباسي لبیک لبیک لا شریک لک لبیک او خپل مال جان د الله په لار کې نذرانه او پیش کوي او دې ته د الله ملمانه وي په دغه ورځو کې. هغه خلک چې د حج سره متعلق نه خپل وطن کې نو په هغې باندې الله بعضې بندګیانې روژې د دې ورځو نور عبادات په دغه ورځو کې الله لازم کړي قربانی مسلمانانو سره ایثار او صدقات دعو مسلمانانو سره احسانات کول دا ټول روزمره عبادت په دې لس ورځو کې د یوم النحر د ورځې ایام التشریق پورې دا د الله بندګیانې او دې ته ویل کېږي د حجاج کرامو سره مشابهت یو حج یو د حجانو سره مشابهتي او دا عبادت چې من کو دا د حجانو سره د مشابهت د وجه نه کو او دا زمونږ د نبی محمد صلی الله علیه وسلم طریقه وا او دا د ابراهیم علیه السلام هغه پاتې شوي سنت د دې امت ته او قرآن کې دا امر دی چې د ملت ابراهیمي تابعداري وکړي. نو په ډیرو شیانو کې د ملت ابراهیمي تابعداري ده یو پکې دا قرباني ده او د ذل حجې د ورځې عبادات او دغه اذکار دي. سی حدیثو کې دا خبره نقل لا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی عبد الله بن عباس وی سی بخاری کې دا حدیث ده ما من ایام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذا العشر نشته د څه ورځې چرته په دنیا کې چې الله رب العالمین ته باغی کې اعمال محبوبي د دې لس ورځونه دا لس ورځې د کال په 12 میاشتو کې ډېرې محبوبې او اوچتې ورځې دي. په دې کې چې کوم اعمال له الله ته ډېر زیات محبوب دي او الله ته ډېر زیات ګران دي. د صحابه په نظر کې جهاد ډېر اوچت عمل او یقیني د سدا چې جهاد د ډېرو اعمالو نه اوچت عمل له د صحابه کرامو د الله د رسول الله په دې ورځ د جهاد متعلق تاسو کو قالو یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله د دې ورځ چې کوم اعمال لیدا د جهاد فی سبیل الله نه هم غوړه دي او په دې ورځو کې بندگی کول منځونه کول جمع او جماعت ذکر اذکار روزي دا د جهاد فی سبیل الله نه یو سړی سنگر ته لاړ شي او د الله په لار کې قتال وکړي د دشمن مقابله کې وجنګي ولدا عمل کې د دینم ډیر بهتر دی. نبی رسول چې دا ډیره مبالغه وکړه د صحابه په ذهن کې دا تشویش پیدا شي او صحابه هغه خلکو په هغه دور کې اوسېدل چې جهادونه به کې ډیرو او د الله په لار کې قتالونه به کې ډیرو او دا جهاد د صحابه په نظر کې د ټولو اعمال نه غوره عملو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه یا رسول الله دا د جهاد نه افضل عمل له. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولل جهاد فی سبیل الله د ذل حجې په لسو ورځو کې چې کوم اعمال لي نو جهاد فی سبیل الله هم دې ته نه رسیږي. دا د جهاد هم ډېر بهتر عمل له
ها اغه مجاهد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. اغه مسلمان چې هغه د خپل مال د خپل ټوپک او د اس او د خپل بدن سره په جهاد کې شریک شو او واپس اسم د الله بلار کې قربان کا او خپل ظالم د الله بلار کې قربان کا دغه سړی به افضلی چې سړی مال جان د الله بلار کې قربان کی دا سړی به افضلی. خو نور چې عام جهادونه څوک یې هغه شهیدان شوی نه دي او مالم نه قربان شوی د عام جهادونو نه د دې ورځ چې کوم اعمال لید افضلی. دا حدیث امام بخاری په صحیح البخاری کې، امام ابو داود په خپل سنن کې، امام ترمذی په خپل سنن کې په دې کتابونو کې دا نقل لري. نورو د دې روایت دا مفاد دي، د دې دا فائدہ ده چې په دې لس ورځو کې چې من دې ورځ دې ما پس داخلي دوه علایو په دې ورځو کې چې کوم اعمال لیدا د جهاد فی سبیل الله نه هم بهتر دي. نو بیا د جهاد نه کته دا عملونه ته ګوره چې دا غي نه کته څومره اعمال لیدا خو دې عملون سره مقابله نشي کولای. دیو جنا تمام اهل علم تقریبا دا تفسیر لیکل دی د دې جملې د لاندې والفجر وليال عشر. الله وی زمادي قسمی په سحر باندې وليال عشر او زمادي قسمی په غلس ورځو باندې. په دې لس ورځو کې د اهل علم ډیر اختلاف د جدین د رمضان غلس مراد دی اخیری عشره او که د ذی الحجې لس مراد دی. راجح قول پس د اختلاف نه غداله چې دینه مراد د ذی الحجې اولنۍ لس مراد دی. شیخ الاسلام د چاته پوس کړو ابن تیمیه رحمه الله چې د ذی الحجې لس ورځې افضل لی او که د رمضان اخیری عشره افضل ده. شیخ الاسلام صاحب ډیر جوړ سړیو، الله ولا د قران او حدیث ډیر لوی بصیرت ورکړو. نو هغه ویل چې بدی کې دې تطبیق ده چې کله شپو په لحاظ باندې والي د شپې د شپو په لحاظ باندې د رمضان اخیری عشره افضل ده. ځکه په کې د ليله القدر یقین ده چې ليله القدر پکې ده په د اخیرو لسو عشرو کې تاخو کې او که د ورځې په نسبت باندې والي د ورځې اعمال چې دي دا د ذی الحجې اولنۍ ورځې دا افضل دي. ځکه بدی کې یوم النحر د قربانی ده، د حج ورځ پکې ده او د حج ورځې دا د ټولو ورځو نه افضل ورځې دي. لکه تمنه حمل سم دا د حج ورځې دي، دا د ټولو ورځو نه افضل دي. نو د ورځو په لحاظ باندې د ذی الحجې اولنۍ ورځې افضل دي او د شپو په لحاظ باندې د رمضان اخیری عشره چې کوم ده افضل ده. دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تطبیق ده په دې مختلفو روایتونو کې. لیکن د دې سره دا خبره په خپل ځای متعینه ده چې د ذی الحجې کوم ورځې دي دا هغه مبارک ورځې دي چې الله قران کې ویلي وليال عشر دا لسره چې کوم اخیرنۍ دي. بیا الله وی هل فی ذلک قسم الذی حجر خامخشته په دې اخیرنو لسو ورځو کې یو لوی حصہ لذي حجر هغه څوک چې عقل لري او څوک چې پويږي داغه د پاره پکې ډیر لوی حصہ را پکې لوی برخه د ثوابونو د اجرونو پکې ده او څوک پکې عقل لري. حجر عقل ته وي د چا عقل چې داغه د پاره پکې لوی اجر د لوی ثواب